السلام علیکم. ملګرو روژه وه، خوږه روژه وه او تېره شوله. د پسرلي روژه ډېره خوږه وي او ډېرې ښې روژې وې. نن زمونږ د اختر لومړۍ ورځ ده. راغلي دلته د کلي جومات دی او په هغې کې مونږ ټول کلي خلک چې دي کوم مشران کشران واړه ټول را یو ځای کېږو هلته او مانځه له راځو او د مانځه نه پس بیا یو بل له د اختر مبارکي ورکوو او ډېر خوندور اختر وي د کلي، ساده اختر وي او مزه یې ښه ډېره وي، ځکه چې ټول بس خپل ترونه ماماګان او د تره زامن ماما زامن دا ټول همزولي کشران مشران ټول بس را یو ځای شي او دا لمحه چې کومه ده دا ډېره خوشګواره شي ورسره او ډېر ښه ماحول شي. مونږ اکثر د کلي نه بهر اخترې تېرې کړي دي او بس داسې نه ده د ښار اختر هم ښې وي او بس روژه چې تېره شي روژه پسې هر اختر ښه وي او د کلي په هغې کې بیا داسې حساب وي چې ټول خلک خپل وي که نه پکې او د خپلو سره هسې مزه کوي او بهر خلک هم دغه وي اختر ټولو مسلمانانو سره مزه کوي خو بس خپل خلک چې درسه پکې یو ځای شي نو د دوی سره بیا لږ ډېر خوند کوي، ځکه چې دلته ډېر وخت داسې تېر شوی چې چا سره بچپن تېر شوی چا سره بس ورکوټي باندې د خلکو سره ته سرور راغټېږي او ډېر یادونه را تازه کېږي ورسره ډېرې خبرې کېږي او دا ځینې ماشومان یې پکې اوس راغټ شوي. بیا موږ د کلي داسې حساب وي چې کله چې مونځ هر څه وشي خلک یو بل سره اختر مبارکي ووایي او یو بل له غېږې ورکړي او د هغې نه پس د کلي بس دا کوم سوغات چې وي د اختر سهار کې که خواږه وي که وریجې که څه تیار وي بس هغه ټول کښېنو ته په شریکه باندې او د مینې محبت د خبرو تبادلې وشي او بس د دې نه پس بیا ملګري ټول را دغه شي څوک ګروپ پټوان وباسي څوک څه پاتې د یو بل سره که چا ګړه بړه نه وي کړې هغه وشي او بس د هغې نه پس بیا خپلو کورونو ته ځي او د نورو د کورونو کې خلکو سره ملاو شي د هغې نه پس بیا د خپلو رشته داران کوم چې لږ جدا وي یا لږ نور نږدې وي او نور رشته داران وي دا ټول بل څه یو بل کره تګ راتګ شروع شي. دا تر مازدیګره پورې دا سلسله وي دا درېیمه ورځ بیا انشاءالله سبانۍ ورځ به وي چې څه دغه به وي او لکه چې څه مصروفیات به وي هغه هم در سره انشاءالله ضرور شیر کوو. بس راځئ مونږ د خپل د لومړۍ ورځې مصروفیات د نیمې ورځې مصروفیات دي راځئ چې سره شریکې کړو.